جوړ په خیر نن چهارشنبه شروع د می 9 ده له تاوتریخوالي ډک هغه احتجاجونه چې د همدې می له 10 پیل شي وو لږتر لږه 4 کسان پکې کشمیر کې ووژل شول او له 100 ډیر نور پکې ژوبل شول. تنظیمونکو بیا وروسته له هغه له احتجاجونو لاس واخیست چې لومړي وزیر شهباز شریف 9 میلیون ډالرو په ارزښت د 40 میلیارډ کلدارو مالی د 8 میلیون ډالرو په ارزښت د 40 میلیارډ کلدارو مالي ملاتړ اعلان وکړ. د احتجاجانو مشرانو ویل حکومت یې ټولې غوښتنې ومنلې. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر چې آزاد یې بولي نیمه کورواکه اداره ده، خپل ځایي حکومت لري، خو تر ډیره یې واګې له اسلام آباده اداره کیږي. افتخار خان له اسلام آباده دغو احتجاجونو په اړه ریپورټ رالیږلی. کشمیر کې اتاو ترخجن احتجاجونه د پاکستان حکومت کې د هغو غوښتنو منلو ته مجبور کړ چې د ډیرو په ګمان د منلو احتمال یې لږ و. د برېښنا نرخ د یونټ په سر 3 روپۍ او د وړو نرخ بیا د 80 روپو نه 50 روپو ته راټیټول د دوی مهمې غوښتنې وې. د څلور ورځنیو مظاهرو کې 3 عادي وګړي او یو پولیس چارواکي مړه او ګڼ نور ژوبل شول. احتجاجونو هغه مهال لا زور ونیولو کله چې حکومت د حالت قابو کولو لپاره له پنجاب پولیس او رینجر سرتیري د غسیمې ته ولېږل. دا ناکراري ورځ تر بلې پراخېده. وروسته د پاکستان لومړي وزیر تر خپل واک لاندې د ریاست لپاره 23 میلیارډ روپو جاري کولو او د دوی خپل لومړي وزیر انوار الحق د مظاهرچیانو غوښتنو سره سم د برېښنا او وړو نرخونه کمولو اعلان وکړ. मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये 23 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर हुकूमत में अकाउंट में आ चुका है. د لوړو بیو مالیو او داسې نورو ستونزو پر ضد داسې احتجاجونه په دې هیواد کې هر کله کیږي، خو داسې کله نه دي شوي چې حکومت بیا د اعتراضیانو په غوښتنه بیې او مالیې تر دومره لاندې کچې ټیټې کړې وي. داسې څه چې پاکستان حکومت یې مجبور کړ د څو شنونکو شننه پرې اورو. د کشمیر یو سټریټیجیک پوزیشن دی او دا پوزیشن چې دی دا د ګلګت بلتستان هم دی. نو د دې د وجې نه مودي چې دی هغه اخوا کشمیر کې نه صرف طالب علمان ته سکالرشپ ورکړي بلکې انسنټیوز یې هم ورکړي دي چې د هغې د وجې نه د کشمیر هغه کشمیر دننه د خلکو د پاکستان سره هغه عمره وابستګي چې ده هغه ورځ ته ورځ چې دا هغه دومره نه پاتې کېږي څومره چې هغه د انډین ګورنمنټ سره ده. نو دې وخت کې چونکې پاکستان کې کشمیر سره یو تعلق دی او آزاد کشمیر په دغه نوم آزاد کشمیر دی، نو الته خلک چې دي د هغوی مظاهري پاکستان دپاره یو مسله پیدا کړه او هغوی چونکې دا معامله چې دا سټریټیجیک ده د دې تعلق د انډیا سره دی، د دې دپاره پاکستان 15 کاله یو کانفلیکټ کې را روان دی. نو هغوی نه غوښته چې په کشمیر کې داسې قسم څه تحریک راوچت شي د دې ډیمانډونو په بنیاد باندې چې د هغې نه بارډر اغاړې مودي چې دی هغه فایده والي. अब जो आज़ाद कश्मीर का इशू था ये कोई د آزاد کشمیر د وروستي احتجاجونه هیڅ کله د خپلواکۍ لپاره نه وو، بلکې د خلک د خپل بنسټیزو حقونو لپاره راوتی وو. دا احتجاجونه یوازې اوس نه دي شوي، له تیرو 9 میاشتو راهیسې دغه غوښتنې کېدې چې د پخوا په څیر په وړو سبسایډي بیرته وضع کړي، د برېښنا بیه ورته ټیټه کړي او بې ځایه مالیې اخیستل دې هم ترې لرې شي. آزاد کشمیر داسې سیمه ده چې د پاکستان لپاره ډیر ستراتیژیک ارزښت لري. د ملګرو ملتونو د تړون له مخې دا سیمه اوس هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ لانجمنه ده. دا یوه حساسه سیمه ده چې دغه دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي. له همدې امله پاکستان ځینو معاملو کې کشمیري ولس دا راز ناشونی اسانتیاوي ورکوي. له کشمیر وروسته نورو سیمو او په ځانګړې توګه له پښتونخوا هم یو وارې بیا داسې نارو زور نیولې چې له خپلې اړتیا ډېره برېښنا په کم لګښت تولیدوي، نو باید په کم لګښت ورکړل شي. آیا هماغه کار به دلته هم تکرار شي او که نه؟ که حکومت دا مسله په خوش اسلوبۍ سره حل کړي مشکلات بني او که دې ته انتظار کوي چې دا خلک به روزي او احتجاج به کوي نو خامخا به حکومت سرنډر کېږي، بیا به مني د عوامو بره د خدای طاقت دی لاندې د عوامو طاقت دی. نو زه د کشمیر ملګرو ته شاباسي ویم، ډېر ټیک کار هم کړی دی، د خپل حق مطالبو دپاره راوتي هم دي او په کار دا دی په پاکستان کې اوس چې کوم طریقې کار شروع شوی دی د IMF او د ورلډ بینک د خوشحالولو لپاره که دا پبلک د ځان تپوس ونه کړي
نو دا شته بجلی به مونږ ته نه میلاویږي، دا شته ګیس به مونږ ته نه میلاویږي، زموږ په وسایلو به اختیاره مونږ ته نه میلاویږي. دا ټول دولتونه به زمونږ وي، مزې به پرې بل کوي. وخت دا دی چې خلک پخپله بیدار شي، راپاسي او خپل تپوس وکړي. ځکه چې 40 کاله شو چې مشکلاتو نه تېرېږو، دا مشکلات ډېر زیات شو او که یو ځل راپاسېده د نورو خلکو خلک خو راپاسي او حق والي. زمونږ به دلته د انقلاب شکل اختیار بیا به د ایساري ایسارولې بیا نه شي. بلکل پښتانه خپل حق غوستی هم دی، غوستی هم شي او په رضا باندې چې ورکړي ډېره ښه ده، کني نو د رضا نه بغیر هم دی له ډېرې چلن او طریقې ورځي. دا د کشمیر د احتجاج یو له هغه ویډیوګانو ده چې اوس هم په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس کیږي. دی ولس د یو ځایي سرکاري افسر موټر په زور درولې او پوښتنه ترې کوي چې د دوی په مالیو اخیستل شوي د ګاډي کې خپل شخصي ځناور ولې ګرځوي. په دې ویډیو خبرګونونو سره سم شنونکي هم پر دې خبره ټینګار کوي چې د لوړو بیو پر ضد او په خپل وسیلو د خپل حق لپاره که اوسني وخت کې څوک د کشمیر د ولس پر راز احتجاجونه کوي او کنه، خو داسې بریښي چې راتلونکي کې دا غږونه زور نیولی شي او د حکومت ګریوان ته د خلکو لاس رسیدلی شي. افتخار خان، BBC اسلام آباد. پاکستان له څو کلونو راهیسې له ژورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی چې د اسلام آباد تر ولکې لاندې کشمیر سربیره د دغه هیواد نورو برخو کې هم ورسره نارضایت او ناخوښي خپره شوې ده. دلته پېښور کې د یو څو کسانو خبرې اورو. پاکستان کې مهنګای ډیره زیاته روانه ده، هغه آمدنی هغه رنګ نشته، تنخواګانې دونه نشته او پاورټي ډیر زیات دی. نو که دوی به هر روز احتجاج وکړي نو چې دوی ته دا دونه مهنګایي مسلې دي چې دا خو چې کوم بنیادي ضرورت دي د خلکو، څنګه آرټي ریټ شو فار ایگزامپل، یا د بجلی یا ګیس پټرول، دا هر څه نو میبي ګورنمنت هغه هر څه کم کړي. نو زه خو به همدغه وایم چې د کشمیرو خلکو کم احتجاج وکړو، هغه یو رد عمل دی د هغه ګرانۍ، د هغه تنګوالي چې غریب سړی تنګ راغی، تنګ شو، نو هغه بار راووتو، جنګ یې شروع کړو. یو د بغاوت سما وه، د داسې معلومېدل موږ به چې په سوشل میډیا باندې یا په بل ځایونو باندې کم ویډیوز کتل، نو هغې نه خو به دا تاثر راتلو چې یاره دا څه سیول نافرماني ده یا څه بغاوت دی. نو موږ خو به همدغه وویو چې حکومت ته پکار دي چې اوس هم څه تلي راغلي نه دي، اوس هم وخت شته دی، عوامو له دې ریلیف ورکړي، عوامو له دې پټرول ارزان کړي، عوامو له دې یوټیلیټي بیلز چې کم دي، سوی ګیس شو، بجلی شوله، دا دې کم کړي، خوراکي مواد چې کم دي، غوړي شي، چینی شي، نور داسې ډیر شیزونه چې کم دي، په هغې په قیمتونو کې دې کموالی راولي. آزاد کشمیر لجی غنم مرزان شول، بجلی مرزان شول، هغې له هر قسم ته ریلیف ورکړل. دا زموږ صوبه پېښور چې کم دی دا د پاکستان حصه نه ده، دې دپاره چې کم دی هر یو شی یونټ شول، غنم شول، هر یو شی دې دپاره ګران شول. نو موږ چې جي تنخواه والو ګزاره ډېره سخته سره کېږي، نو موږ بجلی بیل ورکو که نور اخراجات په خپل برابر کو او بجلی بیلونو دار یو شي نه دونه ګران شو، هر یو سړی دومره تنګ دی، خودکشۍ ته خلک تیار دي. د کشمیر رنګ موږ هم خپل حق غواړو، ولې دا بجلی خو زمونږ ده، د صوبه سرحد ده، دا غټ خلک ته خپل مواد دغه مفادات کم کی، ولې کم کی د یو په کروڑونو خرچي دي، د خپل ګاډي د مراد دار څه دی ختم کی او د غریبو له دې پیدا ورکي.